ګرانو ملګرو سلامونه او ښې چارې. تیرو ویډیوګانو کې موږ په دې خبرې وکړې چې پښتو نوم باید پښتو ولیکو، نورو ژبو نه اغېزمن نه سو او مختلف شیانو، مثلا که یو نوم حکومت بدل کړی وي موږ باید همغه خپل پښتو نوم ولیکو ځکه دا زموږ هویت دی. څنګه چې پښتو نومونه جنجال لري، په رسنیو کې ځینې وخت سم نه لیکل کېږي، دا ډول بهرني نومونه هم ورته جنجال لري. په هغو کې لومبی په ډېر اسانه نومونو امریکا او برطانیا او کاناډا باندې راځو. دا چې دی په آخر کې په الف لیکلو سره پکار دي، یعنی دا ډول امریکا، برطانیا او کاناډا په هې سره یې مه لیکئ، یعنی امریکا، کاناډا، برطانیا یې مه لیکئ. ولې یې مه لیکئ؟ ځکه چې که هې سره ولیکل سي بیا اوښتپیر لري، یعنی امریکا په امریکې بدلیږي، کاناډا په کاناډې بدلیږي، برطانیا په برطانیې بدلیږي. خو پښتو کې قاعده دا ده چې کوم نوم په الف سره پای ته رسېدلی وي هغه اوښتپیر نه لري. یعنی که امریکا سره ولیکل سي هر حالت کې امریکا لیکل کېږي، خو که په هې سره یې ولیکې بیا به کله ته په یې دا بدلوي. اوس فرانسه د په هې سره لیکل کېږي، کله یې فرانسه بولو کله یې فرانسې بولو. خو که الف سره موږ فرانسه لیکلی بیا به دا حالت نه لاره. یو بله مسله دا هم ده چې ځینې وخت امریکا، برطانیا او کاناډا اصلي حالت کې لیکل سوی وي، ویل کېږي د امریکا ولسمشر وایي، خو بیا کله لیکل سوي چې د امریکې ولسمشر وویل، یعنی اوښتپیر ته یې واړوي. یو ځای کې په الف لیکل سوی وي، بیا اوښتپیر کې چې اضافت حالت وي یا بل تیر حالت کې وي هغه کې بیا امریکې، کاناډې یا برطانیې سي، خو دا هم بیا درست نه ده. یعنی که الف سره هم لیکه همیشه الف سره لیکئ، هر حالت کې کوي. زه مثال درکم، د امریکا په ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ بریالی سو، خو دا جمله داسې مه کوئ چې د امریکې په ټاکنو کې، نه، د امریکا په هر حالت کې درسته. په دې نوم حالت باندې هغه څوک ښه پوهېږي چې دې برخه کې پوهه لري. یو څو کاله مخکې کابل کې علوم اکاډمۍ کې له استاد زیار سره ناست وم، بیا همدا اوښتپیر پسې خبره سوم. استاد ځینې نومونو کې اوښتپیر ته اړتیا نه وي، کسان یې کاروي، او ما بیا ورته مثال ورکړم، دا اوښتپیر کې چې کلمه سي داسې وي په متن کې لکه یو څوک چې دغسې ریوند روان وي، یعنی په هواره ځمکه نه وي روان، لکه د غره په یو اړخ کې روان یې، مال یوه پښه دې جګه وي بله ټیټه. او استاد وم خندل، بیا یې د حمید بابا شعر راته ووایه، خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ سوه په هاله کې، دا یې غاښ په خوله کې زیب که که ژاله سوه په لاله کې، دا زما له غمه شین زړه پکې خیال د یار د شونډو، هسې رنګ زیب او زینت که لکه مۍ په شنه پیاله کې. استاد ویل وایي ښه که دا پیاله و لاله و حاله ژاله، دا وایي که پیالې، لالې، ژالې، حالې سي، وایي دا شعر څومره بې خونده کېږي، بیخي وایي شعریت له منځه ځي. نو وایي دا اوښتپیر دغه جنجال لري، خو کله وایي که اړتیا وي موږ مجبور یو ویې کاروو، خو چې اړتیا نه وي بیا باید ویې نه کاروو، ځکه د جملې روانتیا ورسره له منځه ځي. خبر دا ده چې د امریکا، برطانیا په څېر د نورو هیوادونو او ځایونو نومونه هم په الف لیکل غوره دي، نه په هې. ښه مثال یې کریمیا ده. دا په 2014 کې رسنیو ته راپورته سو چې ولسمشر پوتین هغه ته ځواک ولېږه، خلکو ټول پوښتنه کې روسیې ته رایه ورکړه. نو اول کریمیا په هې لیکل کېده، کریما او کریمیا لیکل کېده. نو هغه وخت کې ما کوشش دا وکړ، ملګرو ته مې ویل چې خبریالانو مال چې دا په الف سره لیکئ، مال بیا به یې جنجال نه وي چې کریمې یې که کریمیا به یو شان لیکل کېږي. خو ښه اوس کریمیا لیکل کېږي، او دا ډول لکه دا کریمیا سوه که نوي نومونه هم راځي، په کار ده موږ یې د هې پر ځای په الف ولیکو آخر کې، چې بیا به اوښتپیر نه لري. یعنې دا که موږ او تاسو سوچ وکړو، یوه ژبه کې هم د بلې ژبې نوم سم نه ویل کېږي، نو چې سم نه ویل کېږي بیا خو یې باید هغسې ووایي چې زموږ ژبه کې اسانه او روان راځي. یعنی هرې ژبې ته وګورئ، هغوی نومونو کې لاس وهي، بدلوي. مثلا عربان د پاکستان بولي، یا انګریزان د افغانستان ته افغانستان وایي. دغسې هر هیواد ژبه ده. په پرمختللو ژبو کې اصول دا وي چې د ژبې ویونکو ته هغه نوم څنګه اسانه ویل کېږي همغسې یې لیکي.
موږ ته هم پکار ده که داسې نومونه راځي د هې په ځای پر الف ولیکو، لکه پاناما چې اوس بیا د رسنیو سرټکی ده. نو دا چې کله ټرمپ فرمان ورکړ چې کډوال وباسي له امریکا نه، نو ځینې یې د پاناما ته واستول. ځینې رسنوال بیا دا پاناما په پاناما لیکي، هې یا زور ورکوي. نو تر هې یا زور غوره دا ده چې پاناما په الف سره ولیکو، بیا وختبیر نه لري. په راتلونکو ویډیوګانو کې به په ورته نورو مسلو خبرې کوو. الله مو مل.